حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بشریت پوره او کامل انسان. قدرمن اوریدونکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند د سوداګرو لپاره هم یوه نمونه او بیلګه ده. د نن ورځ سوداګر او تاجران دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند مطالعه کړي او د هغې نه د درس او عبرت واخلي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوچنیوالي او ماشومتوب کې ځان لپاره کومه دنده غوره کړې وه هغه د سوداګري او د تجارت دنده وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار حضرت عبدالله هغه هم د تجارت دنده درلودله چې کله شام ته لاړه مدینې منورې کې هغه وفات شه او هلته دفن کړی شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب سره هم شام ته د سوداګري او د تجارت لپاره سفرونه کړي دي. کله چې ابو طالب سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د شام نه بیرته را وګرځېده، څه موده وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدیجة الکبرا د مال د خرڅلاو لپاره شام ته تشریف یووړ چې په مخکینیو خپرونو کې تاسې واورېده. له هغې وروسته حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها چې لقب یې طاهره وه د امین رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح وتړل شوه، چې دا د سوداګریز ژوند یو غوره مثال دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امانتداري او دیانت کاروبار به د شمع په څیر د ټول امت لپاره تر قیامته پورې روښانه او ځلانده وي. سبحان الله، په اصل کې په سوداګري کې هرومرو انسانان له یو بل سره په راکړه ورکړه کې یو بل ته لاس ورکوي، خو د غوره او لوړو اخلاقو دا غوښتنه ده چې معاملات باید له یو بل سره د هندارې په څیر صاف وي او د یو بل په حقوقو باید زیاتی او کمی ونه کړي. د نن ورځې کاروباریان او سوداګر رونه دي په کاروبار او سوداګري کې داسې لار غوره کړي چې هر څوک د هغه څخه ډاډه او مطمئن اوسي او هیڅ ډول شکایت ورته رامنځته نشي. سوداګري کې باید له رښتیاوو څخه کار واخیستل شي او خپلې ژمنې باید په پوره ډول سرو ته ورسوي. د انسانیت په تاریخ کې چې کم امین او صادق سوداګر په عملي توګه د راکړې ورکړې او غوره او بې مثاله بیلګه وړاندې کړې ده هغه یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت له دروند بار سره سره هم سوداګري پر مخ وړله. له زیاتره سوداګرو سره به یې برخه اخیستله، خپل ملګري او دوستان به یې تجارت ته هڅول او د سوداګري د اصولو تبلیغ او لارښوونه به یې ورته کوله، د هغې فضایل به یې ورته بیانول. خو دا خبره په ښه غور واورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوداګري او تجارت د دې لپاره کوه چې د هغه ګټه د الله رب العزت په لاره کې خرج کړي. کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشلاسی شو نو بیا به یو شی په ګراو او ګاڼه ورکه او خپله او د نورو خلکو اړتیا به یې پوره کوله. څرنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوداګرو لپاره یوه غوره بیلګه او نمونه وه، همدارنګې د هغه صحابه کرام هم د هغه په پل قدمونه ایښي ول. د هغه نږدې صحابي او د غار ثور ملګری ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د عربو یو مشهور سوداګر و چې هغه د الله رب العزت په لاره کې په زرګونو درهم مصرف کړي دي. د هغه پرهیزګاري ته هیڅوک نشي رسېدلی. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه پخپله فرمایي چې زه د قریشو تر ټولو لوی او شتمن سوداګر وم. هغه خپله پانګه دومره د الله رب العزت په لاره کې خرج کړه او اسلام ته دومره تقویت ور په برخه که چې په نړۍ کې ساری نشته. دویم خلیفه امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم سوداګر و. د همدې سوداګري برکت و چې هغه د حضرت علي کرم الله وجهو له لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها سره نکاح وتړله او 40,000 درهم یې ورته مهر وټاکلو.
د دریم خلیفه امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د غوره سوداګري خو هم کوم ساری نشته. د هغه په ګودامونو کې به په زرګونو منه غله خوندي شوې وه. یو ځل په سیمه کې قحط راغی او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د غلو انبارونه د زرو اوښانو قافله له شامه په لاره کې را روانه وه. امیر المؤمنین حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه ټوله غله د الله رب العزت په لاره کې په غریبانو وویشله او اوښان یې هم د الله رب العزت په لاره کې خیرات کړل. سبحان الله، دا د رسول الله روزنه او لارښوونه وه چې صحابهو ته الله او د رسول صلی الله علیه وسلم خوښې تر ټولو لوی اسباب و. حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه د راوما کوهي په 45,000 درهم واخیستله او د مسلمانانو لپاره یې وقف کړه. د دې له امله د هغه لقب غني مشهور شه. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د خپلې سوداګري په ذریعه اسلام ډېر پیاوړی که. هغه 40,000 نغد دینار، 500 اسونه او 1000 اوښان د اسلام په خپرولو او تبلیغ کې وړاندې کړ. کله چې هغه مدینې منورې ته هجرت وکړه نو ډېر تشلاسی او مفلس و. بیا یې له هغې وروسته په مدینې منوره کې سوداګري پیل کړه او الله رب العزت ورته پکې ډېر برکت واچولو. د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه د سوداګري دا حال و چې د هغه د وفات نه وروسته د هغه نه ډېره پانګه پاتې شوه چې 4 واړه مېرمنو ته یې 11 لکه درهم ورسېدل. حضرت طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه ډېر لوی او د وخت مشهور سوداګر و. د هغه په لنګر کې به هره ورځ د 1000 دینارو غله پخېده او په غریبانو به یې ویشله او داسې نور واقعات هم شته چې ډېره اوږده سلسله لري. نو چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه او د الله رب العزت په احکامو برابره سوداګري وکړه میوه به یې په خپلو سترګو وویني. صحابه و هیڅکله د سوداګري پیسې نه دي پانګه کړي بلکې ټولې به د الله رب العزت په لاره کې خرج کولې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې الله رب العزت چې په ټولو کارونو کې څومره خیر او برکت اچولی دی د هغه 9 برخه یې په سوداګري کې اچولې ده. د دې له امله له سوداګري څخه د قومونو ترمنځ اړیکې ټینګیږي او بیا یې داسې وفرمیل کوم سوداګر او تاجر چې رښتیا ویونکی او امین او امانتدار وي هغه به د قیامت په ورځ د رسولانو، شهیدانو او صالحینو په قطار کې پاڅیږي. د غور کولو ځای دی هغه به کوم مسلمان وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک اورېدلی وي او بیا یې سوداګري او تجارت ته مخه کړې وي. مزه خو دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوداګري د کامیابي او پرمختیا راز په صدق او امانتداري کې ایښودلی دی. یو ځل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو منډیي او سرای ته تشریف یووړ چې هلته د غلو یو غټ انبار ته سترګو شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د آزموینې لپاره په غله کې لاس مبارک وردننه که. ویلیدل چې په منځ کې زیاتې دانې لمدې وې. رسول الله د غلې خاوند له دې کار څخه منع که او توصیه یې ورته وکړه چې داسې ګټه مه کوه چې مسلمانانو ته پکې دوکه وي. یعنې لمدې دانې بیلې خرڅوه او وچې دانې بیلې خرڅوه. او بیا ورته رسول الله داسې وفرمیل من غش فلیس منا، څوک چې یو چاته دوکه ورکوي هغه زما له امت څخه نه دی. همداراز رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذخیره کوونکو لپاره داسې توصیه فرمایلې څوک چې تر 40 ورځو پورې خپله غله دانه له دې لپاره خوندي او ذخیره کړي چې زیاته ګټه پرې وکړم نو د ده مال ټوله ګټه حرامه ده. خو دا په هغه وخت کې چې د دې په ذخیره کولو باندې په بازار کې کمبود راځي. اما که د ده په ذخیره کولو باندې په بازار کې په خوراکي توکو کې کم کمبود نه راځي بیا په دې کې باک نشته. د سوداګري د مال په خرڅلاو کې د دروغو قسمونه خوړل لویه ګناه ده. داسې سړی چې په خپل مال باندې د دروغو قسم خوري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به د آخرت په ورځ نه ورسره خبرې وکړي او نه به د رحمت په نظر ورته وګوري، نه به یې د ګناه نه پاک کړي، نه به جنت ته داخل شي او د ده لپاره به دردناکی عذاب وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د حلال رزق د ګټلو دومره ټینګار کوه چې له عبادت څخه به هم ترجیح زیاته ورکوله. په اسلام کې د حلال روزي ګټل هم عبادت دي. له دې څخه په زغرده څرګندېږي چې په اسلام کې بیکاري او سستي څومره لوی عیب دی. رسول الله موږ مسلمانانو ته د حلال روزي، کسب او سوداګري څومره ښکلې او سپېڅلې طریقې راښودلې دي چې د خپل ګټل شوي مال څخه په خپلو اولادونو خرج کوو او د کونډو رونډو
کونډو او یتیمانو او بېوزلو خلکو سره مرسته وکړو. موږ ته یې دا پاکه ښوونه او روزنه هم راکړې چې په محنت او مزدوري سره یې په خپلو لاسونو وګټئ او بیا یې په نورو وخورئ، نه دا چې په بل څوک یې وګټي او تاسې وخورئ. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د څو صحابو کرامو سره ناست و چې یو صحابي وړاندیز وکړه چې فلانکی سړی د ورځې روژه نیسي او د شپې د الله عبادت کوي او د چا سره هیڅ کار نه لري. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هغه خوراک او څکاک او جامه له کوم ځایه کوي؟ صحابي ورته وړاندیز وکړه چې د هغه یو بل ورور دی چې د ورځې څه ګټه کوي نو دوی ته هم ورکوي. رسول الله دا خبره واورېده نو ویې فرمیل اخوه افضل منه، د هغه ورور چې هغه کاروبار کوي له ده څخه چې د ورځې روژه نیسي او شپې عبادت کوي ډېر غوره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې حرام مال ګټي په دې مال کې هیڅ خیر او برکت نشته پرته له رسوایي څخه. اسلام چې د سوداګرۍ په کومو اصولو زور اچوي او رسول الله چې په خپله د هغې بیلګه وړاندې کړې په هغې کې دیانت، امانت او ښه اخلاق تر ټولو لومړی شرط دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تول او ناب کوونکو ته داسې فرمایلی دي چا چې په ناب او په تول کې کمای وکړه نو د وړاندنیو خلکو په څیر به هلاک کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره د شعیب علیه السلام د قوم لور ته ده چې دوی په تول کې کمای کولو الله رب العزت پرې عذاب نازل که او په زلزله یې ټول هلاک کړل او داسې نابود شول چې نوم او نښان یې پاتې نه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوداګران په یو مال کې د دروغو او دوکو څخه منع کړي دي او بیا یې د نوکرانو، مامورینو او نورو کارکوونکو آداب هم موږ ته راښودلي دي. که تاسې یوې ادارې، دولت او یا یو سړي سره کار کوئ نو ستاسو دا دنده ده چې په پوره اخلاص او توان سره خپل کار سرته ورسوئ. له کومې ادارې سره چې کار کوئ باید د هغوی د جایزو سپارښتنو او اصولو درناوی وکړئ. الله داسې کارکوونکو ته چې له خیانت، رشوت او غلا څخه پاک وي له حده زیات اجرونه ورکوي او که د دې پر ضد کار کوي نو الله رب العزت به ترې د ذرې ذرې هومره حساب او پوښتنه کوي. د ادارې مشر، رئیس او یا څښتن ته یې دا حکم کړی دی چې په خپلو کارکوونکو له واس او توان څخه زیات کار مه کوئ و دوی دومره بوج او بار واچوئ چې اوچتولی شي. څه شی چې تاسې خورئ په هماغه څیر خوراک کارکوونکو ته هم ورکوئ. لنډه دا چې قدرمن اورېدونکو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هره معامله او کاروبار کې د نړۍ لپاره بېسارې بیلګه وړاندې کړې. الله دې له موږ سوداګرو، مامورینو، مشرانو، کارکوونکو، وزیرانو څخه همداسې کار واخلي. نو د نن ورځ سوداګر مشران دې راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولنیز او سوداګریز ژوند یې مطالعه کړي، د هغه نه د درس او عبرت واخلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له څه لپاره ګټله او په کومې لار کې مصرف کوله. خو نن ورځ زموږ سوداګر وروڼه البته اکثره په دروغو، په قسمونو، په دوکو باندې مال ګټي او هغه پانګه کوي. د غریبانو، د مسکینانو او د فقراو د حال نه خبر نه دي. دا مال به دوی لپاره په آخرت کې د لعنت توق وي. اما هغه سوداګر وروڼه چې ډېر داسې شته دی چې په حلاله طریقه باندې ګټي، په مشروع طریقه باندې ګټي، بیا یې هم د الله رب العزت په لاره کې مصرفوي. الله رب العزت به دوی ته څو چنده ثواب ور په برخه کوي. نور به م واورو قدرمنو اورېدونکو، خو هغه هم د یوې دمې نه وروسته. اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند د بلونکو او دعوتګرو لپاره هم یوه نمونه او بیلګه ده. د نن ورځ بلونکي او دعوتګر دې راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند او د هغه د بلنې او د دعوت ژوند دې مطالعه کړي، د هغه نه د درس او عبرت واخلي. هسې خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم له ماشومتوب او له کوچنیوالي څخه دعوت کوونکی شخصیت و. خو کله چې په 40 کلنۍ کې الله رب العزت ورته د نبوت او رسول اللهي سپېڅلې دنده ورکړه نو له هغې وروسته یې په دعوت او بلنې لاس پورې که. رسول الله د ټولو رسولانو سردار هم و او د کائناتو د ټولو دعوتګرو، عالمانو، خطیبانو، خپرونکو او لیکونکو لارښوونکی او پیشوا هم یادیږي. رسول الله ټولې نړۍ ته وښول چې دعوت په څه ډول کیږي، اسلام او د هغه د احکامو رواج او دود څرنګه خپریږي او په څه ډول یو ځایه بل ځای ته رسیږي. ویناوې، خطبې باید په څه ډول وشي. الله رب العزت فرمایي ای رسوله
الله چې تاسې ته څه درکړي دي هغه په ښه طریقه زما بندګانو ته ورسوه. دعوت د رسول الله او رسالت پورې یوه تړلې کړۍ ده. او بیا الله رب العزت داسې وفرمیل که تاسې د دعوت حکم ونه که او تر نورو خلکو مو دین ونه رسوه نو ګویا چې تاسې د رسالت او رسول الله حق ادا نه که. خو دا خبره ټولې نړۍ ته جوته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوره باور سره د خپل رسالت حق ادا کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرتو او اخلاقو یو ځلیدونکی باب دی چې په دې لاره کې رسول الله ته څومره زیانونه کړاوونه رسېدلي رسول الله هغه په ورین تندي صبر او حوصلې سره زغملي دي. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت خپل مبلغ دعوتګر بنده جوړ که په همدې څې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت هر فرد او سړی د دې کار ذمهدار جوړ کړی چې کومه نیکه خبره او د الله رب العزت احکام واوري نو نورو خلکو ته ورسوي. د حجة الوداع په خطبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هغه چا چې اورېدلي دي دا د هغه چا ته ورسوي چې هغه دلته موجود نه دي. لنډه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دعوت او د الله لور ته د بلنې لپاره سخت ګامونه پورته کړل او دې کار ته ډېر اهمیت ورکړه چې تر هر چا دا کلمه ورسوي. بې له شکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خاوند هم و، امام هم و، حاکم هم و، سوداګر هم و، خو د هغه ټول صفتونه د دعوت د لوړ حیثیت او د چارو پوره تابع و. که رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سوداګر امام یا حاکم و نو د هغه یوازینی هدف دا و چې په ټولې نړۍ کې د غوره حکومت امامت او سوداګري کولو بنسټ کیږدي لکه څرنګه چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر عزم او استعداد وربښلی و یعنی الله ورته په خپله اولو العزم خطاب فرمایلی دی. نو د دې له امله د رسول الله کړه وړه ناسته ولاړه خوراک څښاک پاڅېدل او څملاستل عبادت او بندگی او همداراز ټول کارونه یې د تبلیغ و. د هغه کورنی ژوند دعوت و، د هغه فکر سوچ دعوت و، د هغه عبادت او بندگی دعوت و، د هغه حاکمیت او سپه سالاري د وطن او د دین ساتنه ټول دعوت و. لنډه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوند دعوت و. رسول الله مبلغ وزېږېدو او ژوند او ځواني یې د دین په دعوت کې تېره شوه. دا راز له نړۍ څخه هم د دعوت په حال کې رخصت شو چې پاله یې د ټول امت لپاره یوه غوره بیلګه ده. د دې پایله دا وه چې د رسول الله د دعوت د بیرغ لاندې خلک ژوند تیر کړي لکه چې نن سبا وخت کې ځینې دعوتګر هم شته دی چې د الله رب العزت لپاره خلک د الله دین ته رابلي او د هغو په بلنو باندې ډېرو خلکو شرک کفر خرافات پریښي دي او د الله دین ته یې مخه راوړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مسلمانانو ته د دعوت کومې طریقې ښوولي که په هماغه څیر هر مسلمان دعوت د ځان دنده وګرځوي نو باور وکړئ چې ټوله نړۍ به د اسلام له نوره ډکه شي او ګوټ ګوټ ته به ورسیږي. د دعوت تر ټولو لومړی شرط دا دی چې څه په خپله نورو خلکو ته رسوو باید لومړی پرې خپل عمل وکړو. دعوت یوازې پر ویناو نه کیږي، تر ټولو لومړی باید دعوتګر د دین په احکامو او شریعت ځان برابر کړي او بیا یې له هغې وروسته نورو ته ورسوي. په مکې مکرمه کې چې رسول الله ته د دعوت په لاره کې کوم کړاوونه زیانونه زخمونه او ستونزې ورسېدلې نو رسول الله په ورین تندي او په پوره صبر سره وزغملې. تاسې ټول به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طایف له سفر څخه په پوره ډول خبر یاستئ. لنډه دا چې رسول الله د الله په حکم مدینې ته هجرت وکړه. هلته یې هم دعوت او بلنه پیل کړه چې ټوله نړۍ د هغه د ستونزو او لویو پیښو څخه په پوره ډول آګاه ده. د رسول الله د دعوت موخه دا نه وه چې زه دې پرې یو لوی منصب ته ورسېږم او یا د دولت او شتمنۍ په لاس راوړم، بلکې د هغه یوازینی هدف دا وه چې خلک له جهالت څخه د رڼا لور ته وهڅوي او دوی د انسانیت په جامه کې د دین د احکاماتو او یوازې د یو الله عبادت ته راوبلي او د دوی ژوند ته ټولنیزه او انفرادي ځلا ور په برخه کړي. رسول الله موږ ته د اخلاقو آدابو او اصولو داسې غوره نمونې وړاندې کړي دي چې په مخکیني او اوسني دور کې هېڅ ساری نشته. په دې خبره پوره غور وکړئ او د زړه تل ته یې ورسوئ چې رسول الله او د هغه ملګرو یوازې د ځاني زیان له امله مدینې ته هجرت ونه کړه بلکې هغوی ته د یو داسې ځمکې اړتیا وه چې هلته په ښه شکل د دعوت تخم وکري.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په هیڅ وخت کې د دعوت کار نه دی پرېښي. څومره ستونزې او څومره تکلیفونه به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېدل، هغه به په ورین تندي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زغمل. د نن ورځ دعوتګر او بلونکي ورونه دې هم نه ناهیلې کېږي. که څوک ورته بدې او ردې وایي، په هر نومونو یادوي، هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند مطالعه کړي، د هغه نه د درس او عبرت واخلي. نو د محمد رسول الله مبارک ژوند د دعوتګرو او بلونکو لپاره هم یوه نمونه ده. په دې لاره کې د دعوتګر ورونه، بلونکي ورونه، مبلغ ورونه ټول کړاوونه او تکلیفونه وزغمي او ډېر په خلاصه سینه دی د الله رب العزت دین لکه څنګه چې الله او د هغه رسول ویلی خلکو ته ورسوي. کم کړاو او کم تکلیف او کم مصیبت چې تاسو ته په دې لاره کې در رسېدلی، الله رب العزت به د هغه اجر او ثواب تاسو ته درکوي. رسول الله به خلک د الله دین ته رابلل، د بتانو د عبادت نه به یې منع کول. رسول الله ته به چا جادوګر ویلې، رسول الله ته به چا شاعر ویلې، رسول الله ته به چا لیونی ویلې. خو رسول الله په دې خبرو باندې کله هم د دعوت کار او د بلنې کار پرې نه ښوده. نو نن ورځ به هم موږ په خلاصه سینه په اوچت آواز سره د الله دین د الله بندګانو ته رسوو. د الله دین لکه څنګه چې الله او د هغه رسول ویلی، په هغه طریقه به یې رسوو. د خرافاتو، شرکیاتو، بدعاتو په مقابل کې به مبارزه کوو. د چا د خبرې او د چا د نوم ایښودلو نه به کله هم خوف او حراس نه کوو. په دې کې کامیابي ده، دا زموږ مسؤلیت دی. نو دعوتګر ورونه دې راشي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلنې او د دعوت ژوند دې مطالعه کړي، د هغه نه د درس او عبرت واخلي. که موږ د چا د نوم نه وویرېدلو، د بند او د مرګ نه وویرېدلو، د دې نه وویرېدلو چې څوک هم په کوم نوم یاد نه کړي، نو الله څخه به مسؤول یو او د الله فریضه به موږ نه ادا کړې. هغه مسؤلیت چې زموږ تر غاړه دی، هغه به هم نه رسولی. الله به زموږ نه سخته پوښتنه کوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله دین په هغه بڼه ورسوو چې په هغه باندې الله او د الله رسول خوشحالیږي. او هغه طریقه موږ ته رسول الله راښودلې او د خپلې شخصي ګټې ټولې تر پښو لاندې کړو، د دین ګټو ته متوجه شو. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسه.